اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ پارټس اف سپیچ سیریز شروع کړو. په نمبر موږ دغه ویډیوګانې جوړې کړلې دي په پارټس اف سپیچ باندې. نن به موږ په انټرجکشن باندې ډسکشن کوو. دغه خبرې به پرې کوو چې انټرجکشن څه شی دی. انټرجکشن یو ډیر زیات اهم او ډیر زیات ضروري ټاپک نه دی، خو بیا هم چونکې د انګلیش د ګرامر حصه ده، نو په دې وجه باندې موږ د انټرجکشن ډسکس کوو. د انګلیش د ګرامر حصه ده، مطلب دا دی چې په انګلیش کې موږ به دا مطلب نه لو چې په انګلیش کې دا نشته، په انګلیش کې دا موجود دی، دا په انګلیش کې استعمالیږي هم، خو پیژنو زده کړه او دغه پیژنګلوي لازمي ځکه ده چې په ټیسټونو کې، په پیپرو کې، او ایون که موږ انګلیش وایو د چا سره لین دین کو، تجارت کو، او هغه خلک انګلیش وایي، نو هم داسې ټایم راتلی شي، داسې وختونه راتلی شي چې په هغې کې موږ دغه انټرجکشن زده کړو. نو دغه انټرجکشن زده کول اهم هم دي. که موږ ووایو چې ډېر زیات لازمي نه دي، خو زده کول یې لازمي دي، ګران نه دی، اسان دی. نو په دې وجه باندې موږ دغه انټرجکشن ډسکشن کوو. ډېر زیات خلک د انټرجکشن پکې په پارټس اف سپیچ کې پرېږدي، لہذا دا د پارټس اف سپیچ حصه ده. نو په دې وجه باندې موږ دغه انټرجکشن ډسکس کوو. لکه په اردو کې دلته موږ حرف ندا وایو. موږ د انګلیش ډیفینیشن د دې داسې کوو چې انټرجکشن is a word or short phrase which shows that the sudden feeling or emotion څه چل کوي، دا څه پیش کوي موږ ته سډن ایموشن چې کوم دي، سډن اچانک زموږ چې کوم فیلینګ دي، څه دي، ایموشن دي، زمونږه جذبات چې کوم دي، ایموشن اینډ زمونږ فیلینګ چې کوم دي، زمونږه احساسات چې کوم دي، دا چې کله اچانک راشي، لکه په موږ باندې داسې ناڅاپه خوشحالي رااله، د خوشحالۍ زیری را باندې وشو، د خوشحالۍ خبر را باندې وشو، نو موږ به پکې ووایو چې هیپینس چې کوم دی، چې کله اچانک خوشحالي رااله. دا شانتې به موږ ووایو چې اچانک په موږ باندې څه خفګان راغی، د خفګان خبر را باندې وشو، او داسې فرض کا د سرپرایز یعنې د حیرانتیا خبره راته وشوه. دا شانتې نور داسې خبرې راته وشوې چې په هغې کې ډایرکټ زمونږ احساسات چې کوم دي، یا زمونږ د خولې نه چې کوم الفاظ وځي د خوشحالۍ په موقع، د خفګان په موقع، او د تعجب یعنې دغه حیرانتیا په موقع باندې زمونږ د خولې نه چې کوم الفاظ وځي، دغې الفاظو ته دغې ته موږ ایکسکلیمیټري یا ایکسکلیمیشن وایو. او دغې ته موږ کوم سینټینس وایو، دغه سینټینس چې بیا روغ موږ وایو، دغې ته موږ انټرجکشن وایو. دغه الفاظ چې موږ استعمال کوو، فرض کړئ موږ باندې یو د خوشحالۍ ذکر وشو، د خوشحالۍ ذکر خبر راته وشو، نو موږ څه وایو، لکه فرض کړه موږ ووایو چې را باندې اګزامپل یې موږ اخلو، اګزامپلز د هیپینس. فرض کړه موږ اګزامپل الو، یعنې په موږ باندې د خوشحالۍ ذکر وشو، په موږ باندې چې کله د خوشحالۍ ذکر وشو، په دغه ټایم کې موږ څه چل کوو، زموږ د خولې نه خورا ټکي ووتو. څه ټکي زموږ نه ووتو، که دا ټکي موږ غواړو او که نه غواړو، که موږ غواړو چې دا ووایو او که نه غواړو، دا زموږ نه دغه ټکي په دغه ټایم کې ادا شي. پښتو کې یا اردو کې څوک چې کومه ژبه وایي، په هغې باندې چې کله څه خبر وشي، که هغه د خوشحالۍ، که د خفګاني، او یا د بل داسې احساساتو یا د جذباتو هغې څه اظهار کوي، یا په هغې باندې څه خبر وشي او بیا د هغې اظهار کوي، نو هغې چې کوم دغه ټکي استعمالي، دغې ته انټرجکشن ویل کېږي. او په انګلیش کې موږ د خوشحالۍ لپاره که فرض که موږ داسې څه څیز وینو یا داسې د خوشحالۍ خبر واورو، او د هغې باره کې موږ بیا څه چل کوو، ټکي استعمالو، نو موږ به هغه څه استعمالو، خورا د خوشحالۍ خبر دی، موږ وایو چې خورا we won the match or Pakistan won the match, we won the match, we won the match. میچ ګټل څه دي، د خوشحالۍ خبر دی، میچ ګټل د خوشحالۍ خبر دی، نو موږ د خوشحالۍ هغه ټکي استعمال کو، خورا موږ استعمال کو، دا د خوشحالۍ لپاره هغه ټکي استعمالیږي.
دویم زه یو بله جمله استعمالومه چې په هغې کې خفګان راغلي یا پکې څه سرپرایز راغلي، حیرانتیا پکې راغلي. په یو لاره باندې زه ور روان وم، باغ مې ولیدو، په باغ کې ډېر زیات ښکلي ګلونه وو، یا هغه باغ د میوو ډېر زیات ډک و. په هغه ټایم کې زما د خولې نه چې کوم ټکي ووتو، یا په لاره زه روان وم یو ښکلی کور مې ولیدو، یو ښکلی بلډینګ مې ولیدو، په هغه ټایم کې زما نه د خولې نه چې کوم ټکي ووتو، نو زه به استعمال کړمه چې واو. داسې ټکي اکثر په انګلیش کې ډېر زیات استعمالیږي چې کله د سرپرایز، د تعجب، د حیرانتیا خبره وي، نو د هغې دپاره واو استعمالیږي. او د دې نه وروستو مونږ د دې ټکو نه د دغه انټرجکشن د دې ټکو نه وروستو مونږ یو ساین استعمالوو، یو نښه استعمالوو چې دغې نښې ته مونږ څه وایو؟ دغې نښې ته مونږ انټرجکشن وایو. ساري، دغې نښې ته مونږ ساین اپ اکسکلیمیشن وایو. دې نښې ته مونږ څه وایو؟ ساین اپ اکسکلیمیشن. دې نښې ته مونږ ساین اپ اکسکلیمیشن وایو. واو، واو، څه وایم؟ واو، وټ ا بیوټیفul flower or building or house, anything you would see. که هر څیز دې داسې ولیدو چې هغې ته حیرانه کړې، سرپرایز یې کړې، او په هغه ټایم کې ته دغه ټکي استعمال کړي، واو، نو دغه څه شی دی؟ انټرجکشن دی. یو بل ټکي زه استعمالومه، دا موږ سره څه شی شو؟ یو هورا شو، یو زموږ سره څه شی شو؟ واو شو. یو بل ټکي زه استعمالومه چې زه دا ټکي استعمال کړمه، او بیا وایم چې I forgot my pencil etc. سکول ته لاړم او خپل بیګ مې وکتو، چې بیګ مې وکتو، نو یا مې پین هیر کړی، یا مې پنسل هیر کړی، یا مې بک هیر کړی. او په هغه ټایم کې زه د خفګان اظهار وکړمه، او زه څه ووایمه؟ زه وایم چې I forgot my pen or pencil or book copy etc. زما نه چې څه هم پاتې شوي، زه داسې جمله د هغې لپاره استعمال کړم، او هغې کې زه استعمال کړم. نو دا هم د څه دپاره راځي؟ د سیډنس دپاره. او دغه انټرجکشن ټکي موږ استعمال کړو. او یا داسې نور زیات ټکي موږ استعمال کړو چې هغه زموږ د احساساتو او د جذباتو شو کوونکي، نو دغه ټولو ته موږ انټرجکشن وایو. او دغه د اګزامپلو دپاره سینټنسز دي، مثالونه دي، جملې دي چې دې نه تاسو زده کولی شئ. ساده پښتو کې مطلب دا دی چې کله زموږ څه احساسات یا جذبات په موږ باندې خبر وشي، یا موږ پخپله وینو، په هغه ټایم کې زموږ د خولې نه کوم ټکي ووځي، هغې ته موږ څه وایو؟ انټرجکشن وایو. نو امید لرم چې په دې باندې تاسو پوه شوي په انټرجکشن باندې. د دې نه وړاندې هم موږ په پارټس اف سپیچ دغه ټول سیریز سټارټ کړی و، ناون، پروناون، ورب په تفصیل سره ویډیوزګانې زموږ په چینل کې پرتې دي. تاسو تر اوسه پورې نه یو کتلي، زموږ د چینل وزټ وکړئ، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې راتلونکي ویډیوګانې د ټول نه مخکې تاسو ته راځي. والسلام.